دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت د بشریت ستر لارښود او د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد مبارک ورځ د یو لړ هغو شاندارو مراسمو په ترڅ کې چې پکې د کابل ښار پوهنې رئیس د څلورمې ښوونیزې ناحیې امیر د دولتي او خصوصي ښوونځیو یو شمېر ښوونکو او زده کوونکو ګډون درلود د محمد علم فیضات په عالي لیسه کې ولمنځل شوه. غونډه د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل شوه او ورپسې د کابل ښار پوهنې رئیس مولوي عبدالباسط حقانی مېلمنو ته ښه راغلاست ووایه. نوموړي د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ستر شخصیت په اړه خبرې وکړې. روزی است که رحمتا للعالمین به دنیا تشریف آورده و اشخاصی که اینجا تشریف آورده به مناسبت همین جلسه اگر یک بار ما و شما درود بخوانیم، هر مومن مسلمان که یک بار درود میخواند خداوند جل جلاله بالای او انسان 10 بار رحمت خود نازل میکند و یک رحمت خداوند جل جلاله به تمام جهان به تمام مخلوق کفایت میکند. حدیثی که در حضور شما قرائت نمودم، وقت کم است، فقط اینقدر قطع شما شریک میسازم که در این حدیث مبارک حبیب خدا صلی الله علیه و سلم فرموده که رحمتهای خداوند جل جلاله 100 حصه دارد و یک حصه او به دنیا آمده در بین جنیات و انسانها، حیوانات و پرنده ها تقسیم شده به هر پردش رسیده و ما و شما میبینیم که مادر بالای اولادهای خود چقدر مهربان و مشفق است. اثر اینمی یک رحمت است و در حیوانات اگر ببینیم همیتو یک بالای دیگر رحمت میکند، ترحم و شفقت میکند. یک حصه رحمت خداوند جل جلاله به دنیا آمده و در آخر حدیث مبارک حبیب خدا می فرماید و اخر الله 99 رحمتا یرحم بها عباده یوم القیامه او کما قال. 99 حصه رحمت خداوند جل جلاله او را خداوند جل جلاله با خود نگاه داشته، نگاه کرده برای این که در روز قیامت به بندگان مسلمانان خود 100 حصه رحمت نازل و متوجه کنه. په ورته مهال د پوهنې وزارت د دعوت او ارشاد ریاست په استازیتوب مولوي سید محمد آصف دلاور د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوندلیک او سیرت مبارک د غونډې ګډونوالو ته ولوست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق الله العظیم. نخست از همه سلامی مسنونه جناب حضرت نبوی صلی الله علیه و سلم را به حضور شما تقدیم می نمایم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چون که این جلسه به ارتباط تجلیل میلاد جناب رسالت مآب حضرت سرور کائنات صلی الله علیه و سلم از طرف اراکین لیسه عالم فیضات دایر گردیده است، جای خوشی است و جای امتنان هست. از همه حاضرین مکرم و حاضرین محترم سپاسگزاری میکنیم و از خداوند جل عظمت و تعالی برای اینها
اجر و پاداش را می خواهیم. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم متولد شد، مادرش کسی را فرستاد تا به پدرکلانش عبدالمطلب تولد این عیسیش را مژده بدهد. عبدالمطلب با خوشحالی آمد و پیامبر صلی الله علیه و سلم را گرفت و وارد کعبه شد و دعا کرد و خدا را سپاسگزاری نمود و اسمش را محمد گذاشت. این اسم پیش از این در بین عربها سابقه نداشت. عربهای شهرنشین عادت داشتند که بچه هایشان را به دایه های روستایی و بادیه نشین بسپارند تا از بیماری های شهر مسئول بمانند و چشمشان قویتر و اعصابشان سالمتر گردد و در گهواره زبان فصیح عربی بیاموزند. عبدالمطلب نیز برای پیامبر صلی الله علیه و سلم به دنبال دایه‌ای بود تا اینکه او را به دست زنی از بنی سعد بن بکر به نام حلیمه دختر ابی زویب سپرد. شوهر حلیمه حارث بن عبدالعزا با کنیه ابی کبشه از همین قبیله بود. همان زنی که حمزه را شیر داده بود یک روز در خانه حلیمه بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم را شیر داد. بنابراین حمزه از دو جهت برادر شیری پیامبر صلی الله علیه و سلم است، از طرف صوبیه و از طرف همین زن از بنی سعد. حلیمه از روزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را تحویل گرفته بود از برکات وجود آن حضرت صلی الله علیه و سلم چیزهای زیادی دید که او را به شگفت واداشت. د غونډې په دوام د کابل ښار د څلورمې ښوونیزې ناحیې امیر مفتي امان الله حقانی هم د موضوع په اړه وینا وکړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښو اخلاقو او ستر شخصیت په اړه د خبرو ترڅنګ د غونډې له ټولو ګډونوالو په ځانګړي ډول د محمد علم فیضاد علي لیسې له اداري پرسونل څخه مننه او قدرداني وکړه. همدارنګه د یادو مراسمو په ترڅ کې یو شمېر ښوونکو او زده کوونکو خپلې چمتو کړې ترانې، نعتونه او مقالې ګډونوالو ته ولوستلې چې د حاضرینو له لوري یې تود هرکلی وشو. تبریک وای عزیزان میلاد مصطفی است، تبریک وای عزیزان میلاد مصطفی است، سرمایه مسلمان میلاد مصطفی است، سرمایه مسلمان میلاد مصطفی است. گوید درود به حد ای امتان احمد، گوید درود به حد ای امتان احمد، هر لحظه از دل و جان میلاد مصطفی است، هر لحظه از دل و جان میلاد مصطفی است. هر مؤمن خرابان روزی تولدی اوست، هر مؤمن خرابان روزی تولدی اوست. کفر شود پریشان میلاد مصطفی است، کفر شود پریشان میلاد مصطفی است. تبریک وای عزیزان میلاد مصطفی است، تبریک وای عزیزان میلاد مصطفی است، تبریک وای عزیزان میلاد مصطفی است، تبریک وای عزیزان میلاد مصطفی است. سرمایه مسلمان میلاد مصطفی است، سرمایه مسلمان میلاد مصطفی است. از حیبت نخانش بشکست و کاخ کس را، از حیبت نخانش بشکست و کاخ کس را، مهتاب در شبستان
میلاد مصطفی است. مهتاب در شبستان میلاد مصطفی است. گمراهی و ضلالت نبود شد ز دنیا، حق و چراغ دوران میلاد مصطفی است. تبریک ای عزیزان میلاد مصطفی است. تبریک ای عزیزان میلاد مصطفی است. تا حال زنده اسلام حضور خدمتی اوست. تا حال زنده اسلام حضور خدمتی اوست. مبدا نور ایمان میلاد مصطفی است. مبدا نور ایمان میلاد مصطفی است. تبریک ای عزیزان میلاد مصطفی است. تبریک ای عزیزان میلاد مصطفی است. سرمایه مسلمان میلاد مصطفی است. سرمایه مسلمان میلاد مصطفی است. خوره و حلیم خور محمد رسول الله ده و حلیم خور محمد رسول الله ده روی زنگا و دوام شمس مرز باده و حلیم خوره و حلیم خور محمد رسول الله ده و حلیم خور محمد رسول الله ده ستاغگانم دارشوا دیر حسن دارشوا ستاغگانم دارشوا دیر حسن دارشوا صلی الله صلی الله لا اله الا الله صلی الله صلی الله لا اله الا الله لا اله الا الله روی زنگا و دوام شمس مرد باده و حلیم خوره و حلیم خور محمد رسول الله ده و حلیم خور محمد رسول الله ده و حلیم خور محمد رسول الله ده اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. غونډه د افغانستان د پوهنې د پرمختګ او سوکالۍ په دعا سره پای ته ورسېده. د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو غواړي همت ورونو